سلام ملګرو! نن مو لومړی درس دی. په دې درس کې به تر هر څه دمخه باید د انګلیسي ژبې الفبا زده کړو. د یادونې وړ ده چې زموږ د تدریس لومړی کتاب د Let's Begin 1 په نامه او 5th edition دی. یعنې که چیرې تاسې غواړئ دا کتاب د بازار څخه ترلاسه کړئ نو ورته ووایاست چې د Let's Begin 1 5م چاپ یا 5th edition غواړم. دلته د کتاب پر مخ باندې لیکل شوی او همدارنګه د PDF په شکل به زه تاسو ته دا کتاب اپلوډ کړم چې ګټه ځینې واخلئ. د لیټس ګو کتابونه د نړۍ په هر هیواد کې موجود دي. کولای شئ چې ترلاسه یې کړئ. تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې هره ژبه خپل ځان ته الفبا حروف لري، لکه چینایي ژبه چې چینایي الفبا لري، هندي ژبه چې هندي، او همدارنګه جاپان، عربستان، روسیه او هر هیواد ځان ته ځانګړې الفبا لري. نو په همدې شکل انګلیسي ژبه هم ځان ته ځانګړې الفبا لري. الفبا حروف ته په انګلیسي ژبه کې الفابet وایي. الفابet یعنی الفبا حروف. په دې خاطر چې موږ انګلیسي ژبه زده کړو نو تر هر څه دمخه باید د انګلیسي ژبې الفابet یا الفبا زده کړو. باید تاسو ته مخکې له مخکې ښه خبر ووایم، هغه دا چې انګلیسي ژبه په رښتیا چې ډېر اسانه ژبه ده. د ډېرو ژبو په پرتله واقعا اسانه ژبه ده، ځکه چې آلماني، پښتو او نورو ژبو په رقم هر اسم مذکر او مؤنث نه لري. که چیرې تاسې موږ تعقیب کړئ نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د کورس تر ختمه پورې تاسې بالکل خبرې کول او لیکنه زده کړئ. موږ په Let's Begin 1 کتاب کې د انګلیسي ژبې الفبا کوچنی او غټ حروف زده کوو او همدارنګه د الفبا په هر حروف باندې لغتونه لیکو، د هغوی اوازونه یا تلفظ زده کوو، واول حروف زده کوو او داسې نور. ګرانو زده کوونکو، د انګلیسي ژبې الفبا په دوه ډوله دی. د انګلیسي ژبې الفبا په دوه ډوله دی. غټ الفبا چې ورته capital letters وایي او کوچنی الفبا چې ورته small letters وایي. کوچنی او غټ الفبا small letters او capital letters دواړه له 26 حروفو یا تورو څخه جوړ شوی دی چې د درس په ادامه کې به یې وشمارو او هم تلفظ به کړو. د انګلیسي د الفبا او خط لیکلو لپاره تاسې باید د انګلیسي ژبې کتابچه واخلئ چې هره کرښه یا لیکه یې 4 خطونه لري، لکه چې د سکرین پر مخ یې ګورئ. دا ځکه چې د انګلیسي ژبې لوی یا غټ توري ټوله د 3 لوړ خطونو په منځ کې او کوچنی حروف ځینې د منځنۍ 2 خطونو په منځ کې، ځینې په 3 لاندې خطونو کې او ځینې هم په 3 لوړ خطونو کې لیکل کیږي. اول سر کې چې تاسې د انګلیسي الفبا زده کوئ نو حتما باید د دا کتابچې څخه کار واخلئ. وروسته چې ستاسې الفبا حروف د ځایونو لیکل زده شو، بیا کولای شئ په هر رقم کتابچه کې حتی په سپین ورقه چې هیڅ لیکې یا کرښې ونه لري انګلیسي لیکنه وکړئ. مګر د لومړي ځل لپاره چې ستاسې لیکنه سیده او هر حروف په خپل ځای کې ولیکل شي، حتمي ده چې د دا کتابچې څخه استفاده وکړئ تر څو د تورو د صحیح لیکلو سره بلد شئ او هر توری په خپل ډول ولیکئ. ملګرو، د انګلیسي ژبې غټ او کوچنی الفبا دواړه یو ډول تلفظ کیږي، صرف ځینې حروف په لیکنو کې فرق لري. نو راځئ چې لوی او کوچنی الفبا حروف تلفظ کړو. زما سره تکرار کړئ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. زید په امریکایي لهجه زی هم ورته وایي، انګلیسي ژبې کوچنی الفبا چې هغه هم په همدې شکل تلفظ کیږي. او همداسې مخکې چې ځو د الفبا په تورو لغتونه لیکو او همداسې نور. د نن لپاره ستاسې کورنی کار دا دی چې 2 صفحې د الفبا
غټ حروف او 2 صفحې د الفبا کوچنی حروف او هر حروف په کتابچه کې کرښو ته په کتلو سره خپل پر ځای ولیکئ. ډیر زیات مننه کوم چې تر اوسه دا ویډیو ګورئ. لایک مو هیر نشي. تر راتلونکي درس ته الله پامان.